او پنځم سبب د اخر خاتمه د خایس د پاره چې د انسان د اخر خاتمه خیسته شي هغه توبه ده. توبې وباسه ډېرې. قرآن کې الله وایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو په دنیا کې توبې وباسئ الله د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ، خاتمه هم خیسته شي. او شپږم سبب هغه مداومه علی الطاعات، په طاعات باندې همیشواله کوه، همیش د الله تابعداري کوه، د رسول تابعداري کوه. اوم سبب د حسن خاتمه لپاره که ته غواړې خاتمه دې خیسته شي نو بل کار دا وکړه ذکر الموت وقصر الامل. مرګ ډېر یادوه او د امیدونه دې کم کړه. یو ورځ د نبي صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته، صحابه لګي دي، یو مجلس جوړ کړی دی، خاندي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې شبوا مجالسکم بمقدر اللذات. ای زما ملګرو دا مجلس هم په داسې شي باندې ګډوډ کړئ چې خوندونه ختموي. صحابه ویلي چې رسول الله مقدر اللذات څه ته ویل کېږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې الموت، دا مرګ دی، مرګ ډېر ډېر یادوي. او نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ته ویلي چې کله د سبا که د ماښام انتظار مه کوه چې د ماښامه پورې به زه ژوندی یم، او کله چې د ماښام که د سهار انتظار مه کوه. او داسې لمونځ وکړه چې ګویا کې دا ستا لمونځ اخرنی لمونځ وي او د دې لمونځ نه پس ته مرې. والموت بمرصدي. دا سوچ وکړئ که دې نه زه وځم ما ته بار یو کس ولاړ دی په دې سر مې ولې مرمه الله له ورځم، نو داسې لمونځ کوه ته. او قصر العمل، امیدونه کموه. رسول الله فرمایي چې انسان بوډا کېږي دوه شی نه ځوانېږي، یو حرص په مال باندې او دویم طول العمل، امیدونه ته د انسان اوږده کېږي. او اتم سبب د ښایسته خاتمې دپاره دا دی که ته غواړې دا خاتمه مې ښایسته شي د بلې خاتمې نه ایرېږه چې الله خاتمه مې خرابه نه کړي. لکه تاسې وګورئ اکثره د بوډۍ دوی وایي چې بچې الله دې د آخره خاتمه په ایمان که دا ګوره ډېره ناشنا دعا ده. هغه دا ګوره چې انسان په دنیا کې ډېر نیک عمل یې خو لیکن آخره خاتمه به یې خرابه شي. هېڅ اعتبار بیا دې نیک عمل نه نشته دی چې ستا آخره خاتمه خرابه شي.